بله خبره د کابل پر ښاریانو صنعتکارانو باندې دا غږ کوو چې د کابل اوبه ورځ تر بلې کښته کېږي. نو کوم صنعتکاران وروڼه چې دي هغه دې دغه کیندنې په افغانستان کې د څانانو نه کوي، ځکه د کابل اوبه ورځ تر بله کښته کېږي. دوی دې د رودو څخه د خپل دغه صنعت دپاره اوبه په ټانکرو په نور کوم سامانونه چې لري په هغو کې دې راوي. نو ځکه په کابل کې ډېر نفوس ډېر خلک دي، نو موږ دا هیله لرو چې اول د اوبو سره سایه وشي، بیا ځایه مصرف نه شي. او صنعتکارانو ته مو دغه خواهش او دغه مطالبه ده چې خپل د دغه صنعت لپاره دې دوی اوبه له بله ځایه څخه راوړي. او بل تاسې وګورئ ورځ تر بلې مثلا زموږ پر لارو باندې زموږ پر نورو کارو باندې ورځ تر بلې کارونه شروع دي او روان دي. بل دا هم یو زیری درکوو چې د سالنګ لویه لاره به انشاءالله د اختره بعده هغه به افتتاح کېږي. دا یو غټه خبره ده. نور چې کوم کارونه پر لوی لارو روان دي هغه به تاسو ته یا معلومیږي یا نه. ډېر په جدیت او ډېر په تلوار سره دا کارونه موږ تعقیبوو او انشاءالله ټولو د افغانستان ولس ته به کار و خدمت پکې پیدا کېږي. نو دا هم یو لمسونه د دنیاوالو ده چې موږ په بعضو انسانانو کې دا فکر پیدا کړی دی چې په افغانستان کې کم کار و خدمت نشته. نو ځکه زه مجبور یم چې بل ملک ته به ځم، زه مجبور یم چې په دریاب کې به ځان ډوبوم او هلاکوم بیا. نو دا د دوی یو سوچ او یو ذهنیت دی چې بل چا ورکړی دی. دغه سوچ او ذهنیت دا نور چا ورکړی دی. الحمدلله اوس په افغانستان کې هم کار شته هم خدمت شته. خو سل په سل کې به شاید نه وي، خو بیا هم هغه اندازه لکه دنیاوال چې تعبیر وي چې بیخي هېڅ شی نشته، نه امنیت شته، نه کار و کسب شته، نه بله شته نه بله شته. خو دا د افغانستان تحریفول د دنیاوالو دي. نو زموږ خپل ولس ته دا ډاډ ورکوو دوی دې مطمئن اوسي دغه د دنیاوالو په داسې اشارو په داسې لمسونو باندې عمل نه کوي چې دوی دپاره به انشاءالله هم کار پیدا شي هم به خدمت پیدا شي. خو داسې هم نشي کېدلی چې سل په سل کې به وي. خو موږ ته چې رامعلومیږي الحمدلله چې څونه انسانان اوس په کارو باندې اخته شوي دي او څونه پروژې تطبیق شوي دي. دا ډېر خلک په خپل خدمتو په خپلو کارو باندې اخته دي د خپلو بچیانو دپاره. د شپې د یو ګولې ډوډۍ د راوړلو توانو طاقت لري، هغه څه پیدا کوي چې خپل بچیانو ته راوړي. اسلامي امارت دې ته متعهد دی چې د اسلامي نظام د حاکمیت تر څنګ او د امنیت په ډاډمنه فضا کې چې وجود ته راغلی دی دې تر څنګ هغه به کوشش کوي چې ملک د بیا آبادولو د ملک په بیا احیا کې هم کوشش وکوي. تاسو ګورئ که یو خواته اسلامي نظام حاکم دی، یو خواته امنیت راغلی، بل خواته الحمدلله افغانستان د خپل امکاناتو نه په ملک کې لویې پروژې شروع کړي چې د خوشتپې کانال د هغې دپاره موږ یو بېلګه ښکاره مثال پیش کولی شو چې هغه د موږ تاسې داسې یوه ملي پروژه ده چې نه د افغانستان په سطحه بلکې د سیمې په سطحه باندې داسې پروژې مثال څوک نشي پیش کولی. نو افغانستان د اسلامي نظام د حاکمیت تر څنګ الحمدلله په اقتصادي برخه کې هم مخ په وړاندې روان دی. افغانۍ د ډالرو په مقابل کې زموږ تاسې خپل ارزښت ساتلی دی چې د سیمې په سطحه باندې دا په مهمو روپیو کې راځي چې خپل ارزښت یې ساتلی. او په سیاسي میدان کې تاسو ګورئ چې افغانستان د خپلو ګاونډیانو او د سیمو د نړۍ د ملکونو سره د حسن تعامل معامله جاری ساتلې ده. تقریبا په 14 ملکونو کې د موږ تاسې رسمي استازي وجود لري. سفارتونه عملا موږ تاسې ته سپارل شوي دي، یا هلته مخکیني سفیران په خپل ځای پاتې یا نوي سفیران ورغلي. دا په سیاسي میدان کې د موږ تاسې پیشرفت دی. دنیا حقایق درکوي، په دې پوهیږي چې دلته حاکمیت د چا په لاس کې دی.
د ولس خلک الحمدلله موږ ته